ملت ته د اشرف غني ډیره مهمه او تازه وینا. اشرف غني څه وویل او څنګه یې خلکو ته مبارکي وړاندې کړه. ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ، په ډیر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غني د 1998 ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته ملت ته په خپله وینا کې د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان مبارکي وویله او پر نورو سیاستوالو د نیوکې پر مهال یې وویل چې کله د ګز او د میدان خبره راغله نو دوی بیا لنډمهاله حکومت غوښته. نن له غرمې مخکې د ټاکنو کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې چې د هغه تر مخه ولسمشر غني 50.4 سلنه رایې ترلاسه کړې او اشرف غني په لومړي مقام کې ګټونکی اعلان شوی دی. ولسمشر غني چې نن ماښام په ارګ کې یوې غونډې او ملت ته وینا کوله وویل چې موږ اوس د تیارو نه د رڼا په لور روان یو، له بې باورۍ نه د باور په لوري روان یو او له بې اتفاقۍ نه د ملي یووالي پر لور روان یو. ولسمشر غني وویل چې دولت او سیاست زما لپاره د خدمت وسیله ده او ملي یووالی رامنځته کول مې هدف دی. هغه وویل چې افغان پاسپورټ باید ارزښت ولري او افغانان په نړۍ کې په بیړانه باید وګرځي. هغه وویل چې زه ستاسې خادم یم ځکه ولسمشر د ملت تر ټولو ستر خادم دی او د دولت جوړونکو ټیم ستاسې خادم دی. هغه وویل دولت جوړونکي به داسې یو دولت رامنځته کړي چې ټول افغانان پکې ګډون وکړي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چېرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو حتما یې درسره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.